کچره یو کس روزانه ملټي ویټامینز ټابلیټ یا سپلیمنټ استعمالوي نو د لا څه فایده ورکوي. برتانیا ریسرچ ویلي دي کچره روزانه یو کس ملټي ویټامین ټابلیټ یا سپلیمنټ استعمالوي نو هغه چې کله د 50-60 سال نه ابو شي یعنی بره شي عمر یې واوړي نو دغه حافظه دغه کم برین فنکشن دی هغه به مضبوط پاتې کیږي. یعنی کچره دوه کسان دي په هغه کې یو ټابلیټ ملټي ویټامینز یا سپلیمنټ استعمالوي او دویم کس نه استعمالوي خو کله چې د اولنی کس عمر د 50-60 کالو نه ووړي نو دغه حافظه به هم مضبوطه وي او دغه چې کم برین فنکشن د مغزو کارونه دي هغه به هم مضبوط پاتې کیږي. نو دې باره کې ستاسو سره یا د ماته په کمنټ کې ووایو.